د کہانی په شروعات کې مونږ د سمندر د اړخ طوفان وینو، خو دا طوفان د باران نه بلکې د پلاستیکو د باقی کچرې دی. په روډ باندې یو گاډی را روان و چې په هغه کې یو ښځه د هغې باربرا نومې د خپلې لور سرې وي او هغه زر خپل خاوند ته کال وکړي. نو د هغې خاوند چې د هغه برکلی نوم یې هغه ورته وایي چې زر واپس خپل کور ته راشئ، خو د هغې ګاډی هلته په ټرافیک کې ګیر شي. نو باربرا خپلې لور ته وایي چې ته دغې بلډینګ ته ورشه چې هلته یې پلار هم ولاړ وي. نو د هغې لور چې څنګه بهر راوځي نو برکلی وګوري چې د بره د اړخ نه یو انکر را روان دی د هغه په لور باندې. هغه زر خپله لور بچ کړي او هغې نه پس باربرا هم راوځي او دا خپل خاندان میلو شي. او اتورټیز والا ته موږ دا پته نه وي چې دا اخر شروع څه دي او هر طرف ته کچره پیلو شوي وي. خو د دې حادثې شروعات د یو څو مچوارو نه کیږي چې هغې سمندر ته تللي وي کبانو نیولو دپاره. نو هغې چې په جال کې کبان راوچتوي نو هغې کې یو سمندري مخلوق هم دی ګیر کي او هغه ټایم کې برکلی ته کال راشي چې د یو جهاز نه تیل لیک شوي دي او زر ځان هغه ځای ته ورورسوه د برټش آرمي والا سره. هغې نه پس هغه خپل خاندان سره میلو شي او بیا سرجنټ هینا سره ایرپورټ ته لاړ شي په ګاډي کې. او هغې نه پس هغه په میلیټري جهاز کې کینی او یو خفیه ځای ته لاړ شي چې هلته هغه سمندري مخلوق لاش وي. او هغه مچوارو چې څنګه دا عجیبه مخلوق ولیدو نو هغې پې ډز وکړو، مړ یې کړو او هغې نه پس بیا په انټرنیټ د دې لاش خرڅولو کوشش کوو. خو دغه ټایم کې کرنل ته پته ولګېده او هغه دا معامله شانت کي او دا لاش یو خفیه ځای ته راوړي چې آرمي والا په دې ریسرچ وکړي. دغه کرنل چې دغه پیرس نومي هغه وایي چې د داسې مخلوق باره کې په زړو کتابونو کې لیکلي شوي دي چې دې مخلوق ته هومو ایکوا وایي. اوس چې ساینټسټ د هغې لاش جانچ کو نو هغې ته یو موتی میلو شي د هغه په سټ کې. هغې نه پس میلیټري والا سمندر اړخ ته راشي چې موږ دې مخلوق سره خبرې وکړو او د یو ماشین په ذریعه باندې سیګنل یې ورولېږي. اوس چې څنګه تیاره شي نو ټول آرمي والے وده شي او مورګن او سیرا له دا کار ورکړي چې ته به دغه سمندري مخلوق پهرداري کوې. اوس چې نیمه شپه شي نو دې دواړو ته ګډوډ محسوس شي. هغه ځای کې اوبه راتلل شروع شي او سیرا داسې شي چې د ځمکې طرف ته دا څوک راکاږي. نو مورګن زر ورشي د هغې د مدد کولو دپاره، خو د هغې نه مخکې هغه د اوبو طرف ته څوک راکاږي او هغې نه پس مورګن هم راکاږي. خو مورګن د هغې نه مخکې خپل ټیم ته انفارم وکړو، خو په ټایم باندې ورله څوک راونه رسېدل او هغې سره سره هغه سمندري مخلوق لاشم د هغه ځای نه څوک یوسي. چې هلته الارم بجو شو زر ټول فوجان هغه ځای ته راشي چې هلته هغه کرنل هم راشي او هغه چې وګورو نو هغه ځای کې سارا او مورګن نه وي. نو هغه ورسره د ریډیو په ذریعه باندې خبرې کولې نو هغه ته پته ولګي چې هغه ریډیو خو ښکته دی او دغه مخلوق د تلو نه پس هغه ځمکه هم سخته شي او هغې چې هغه ځمکه راوکني نو هغې د مورګن لاس وویني. بل خوا چې بارکلی ته پته ولګي چې زه ډېر په خطرناک مشن رالېږلی یم نو هغه وایي چې دا لا کم قسم مخلوق دی. نو هینا ورته وایي چې زموږ کار دا دی چې د دې مخلوق باره کې جانچ وکړو او هغې سره خبرې وکړو. او هینا ورته دا مو وایي چې دا د انسانانو په شان دي چې په زرګو کلونه مخکې دوی په سمندر کې اوسېدل خو اوس دوی راپاڅېدل او د دوی دا مقصد دی چې په دې ځمکه باندې قبضه واچوو. په هغې شپه باندې آرمي والا یو بل مخلوق وویني چې ټول د هغې طرف ته ټوپک ونیسي، خو پیرس هغه آرمي والا منې کړي ولې چې هغه د سره خبرې کول غوښتل. اوس دوی د ټرانسلیشن ډیوایس په مدد باندې هغه مخلوق سره خبرې کولې. نو هغه مخلوق ډېر زیات په غوسه کې وي. هغه ورته دا وایي چې زموږ یو کس تاسو مړ کړو. نو دغه کرنل ورته هم ووایي چې زموږ هم 2 کسان تاسو مړه کړل. د دې نه پس هغې دا فیصله وکړه چې د امن اګریمنټ وکړو او د یو میټینګ دپاره یې ورته ووایي. او هغه مخلوق ورته دا هم وایي چې موږ په پټه اوسېدو کې ستړي شو. هغې نه پس د دنیا ټول خلک دغه مخلوق وویني او هغې دا وایي چې موږ د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه اوسېدو او دا ځمکه زموږ هم ده. اوس دوی یو میټینګ کېږي چې هغه په لندن کې وي او یو واټر برج جوړ کړي چې هغه ځمکې اوبو سره کنیکټ کړي. هغې نه پس ټول راغونډ شي چې هغې نه پس سکیډ انجینرانو له اورډر ورکړي چې اوبه راپرېږدئ. چې هغې څنګه اوبه راپرېږدي نو هغه مخلوق هغه ځای ته راورسي چې هغې سره 2 عجیبه مخلوق نور هم وي او هلته یو بل عجیبه مخلوق راشي چې د هغې سالټ نوم وي. نو سالټ ورته ده ووایي چې زه دې میټینګ له ولې راغلم. هغه ورته ده ووایي چې څه وخت مخکې زما بچي پیدا کېدو واله وو خو د انسان د جهاز د تیلو د وجې هغه اوبه زهریله شو، د هغې د وجې زما بچي مړه شو. نو جونتن دا میټینګ شانت کول غوښتلو. هغه ورته ده ووایي چې موږ منو دا زموږ غلطي ده. خو سالټ د جونتن خبره اګنور کړي او هغه وایي چې زه خبر برکلی سره غواړم ولې چې هغه واحد انسان دی چې زموږ د هغه مړ لاش دپاره عزت وښو. هغې نه پس سکیډ برکلی سره میلو شي او هغه د هر زندګۍ باره کې دوی جان چوکي. او بل خوا سالټ هم جونتن سره خبرې کول نه غوښتل، هغې صرف برکلی سره خبرې کول غوښتل. نو کیټ ورته وایي چې زه تا د دې موقع دپاره تیاروم. بل خوا چې د برکلی خاندان ته هم دا پته ولګي چې هغه به هغه عجیبه مخلوق سره خبرې کوي نو هغې هم ډېر زیات ویرېږي. هغې نه پس برکلی هغه میټینګ له راشي او د جونتن نه د سالټ خبرې شروع شي. خو سالټ ورته وایي چې ما له په ګیلاس کې د یو ولي اوبه راوړه. هغې نه پس چې په هغه ګیلاس کې اوبه هغه ځای ته راوړي نو برکلی هغه اوبه سالټ له ورکولې. نو سالټ ورته وایي چې دا اوبه زما دپاره نه بلکې ستا دپاره دي. نو برکلی هغه ځای کې ډېر حیرانه شي او سالټ ورته دا ووایي چې د اوبو او د خاورې ګنده کېدل دا د انسانانو غټه بېوقوفي ده. نو برکلی ورته وایي چې موږ منو موږ دا ځمکه برباده کړه خو موږ د خپلې غلطۍ برپایي کول غواړو. چې دې سره سالټ د هغه نه ډېره متاثره شي. هغې نه پس میټینګ ختم شي او برکلی خپل کور ته راشي چې د هغه لور ډېره زیاته خفه وي. خو په 3 ورځ باندې چې میټینګ شروع شي نو برکلی ورته دا ووایي چې ما ټولو لیډرانو سره او د موسمیاتو ماهرینو سره دا خبره وکړه چې موږ سمندر کې کومه آلودګي خوره کړې ده د هغې د صفایي کوشش په شروع کړو او چې
چې کله دی حساب ولګي نو دوی وایي چې موږ به سال 2065 پورې 50% سمندر به موږ پاک کو. نو دلته چې سال دا خبره ووري چې په 40 کالو کې به 50% آلودګي دی ختمه کی نو هغه ډېر زیاته غوسه شو ورته دوی چې تاسو د لاپرواهۍ د وجې روزانه زموږ خلک مړ کیږي او دا غي د وجې زموږ خلک نه اورېدي شي او نه صحیح کتی شي. نو برکلی سره د معافي غوښتو نه علاوه بل خبره نه وي او هغه ته دوی چې موږ دوانه یو ځای شو نو موږ دا هر څه سمول شو. هغه نه پس سالټ مخ کې راشو د بره طرف ته وګوري چې د سمندر طرف نه ټوله کچره د بهر طرف ته را پریوزي په هر ملک کې او کہانی هغه ځای ته ورسي چې د کم ځای نه شروعات شوی د دې خو د ځمکې د دومره نقصان د وجې برکلی هغې سره خبرو کولو دپاره تیارو او هغه ته دا پته وه که جنګ شروع شو نو موږ دا جنګ نشو ګټلی. خو ښه خبره دا وه چې سالټ هم د هغې سره د خبرو دپاره تیاره وه. نو سالټ په تو چې ماته بله شانتي میلاویږي چې تاسو زما 3 شرطونه ومنئ. لومبی شرط دا چې په سمندر کې به بیخي آلودګي نه پیلاوئ او خپل جهازونه به هغه ځای ته راتلل بند کړئ. او دویم شرط دا چې د ځمکې او د سمندر په منځ کې به یو بورډر جوړ کړي ولې چې انسان په ځمکې باندې اوسېدو دپاره جوړ شوی دی په سمندر کې نه. نو په هغه کمیټې کې څه ممبران راپاسي او هغوی دا وایي که دار څه بند شو نو ملکونو سره چې موږ کم کاروبارونه کوو هغه به بند شي او د ملک حالات به ډېر ګډوډ شي او هغه ځای کې یو کس په پاسېدو. نو سالټ چې دا واوري هغه اچانک د سړي روپ واخلي او خپل اواز تیز کړي چې د هغې د وجې هغه ځای کې ټول خلک شانت شي. او دریم شرط دا وي چې هغه د انسان او د سمندري مخلوق په منځ کې د امن دپاره وي. خو سالټ ورته دا ووایي چې د دریم شرط اورېدو دپاره ته به زموږ ځای ته راځې چې 15 میله به سمندر ته برکلی ځي. نو هلته چې دوی دا خبره ووري نو هغې ډېر زیات پریشانه شي ولې چې سمندر ګهرایۍ ته 15 میله تلل دا ډېر زیاته خطرناک دی او په تاریخ کې داسې سبمرین جوړ شوی هم نه دی چې سمندر دومره ګهرایۍ ته لاړ شي. خیر هغې نه پس دوی تیاری شروع کړي د سمندر ګهرایۍ ته د تلو دپاره چې هغه عجیبه مخلوق سره ملو شو. لږ وخت پس دوی د سمندر ګهرایۍ طرف ته ور روان شي. خو ټول چې کم کسان په دغه سبمرین کې ناست وي هغې ډېر زیات یریدلي وي. خو دغه ځای کې برکلی ټول شانت کي او خپل هم ځان شانت کي. خو لږ ښکته تلو نه پس هغې د خپلو کسانو سره رابطه کټ شي او دغه سبمرین ډېر تیز سره ښکته طرف ته روان شي چې دا ټول ډېر زیات په یره کې شي. خو دلته دوی ته دا پته ولګي چې بهر څنګه ټمپریچر داسې ټمپریچر دننه دی سبمرین کې هم دی. او لږ وخت پس د دوی د سبمرین ښکته راورسي چې اچانک لایټونه بند شي او دغه سبمرین دروازه کولو شي. خو د حیرانۍ خبره دا وه چې هغه سبمرین کې اوبه هم رانغلې. خیر دوی اکسیجن سوټ واچي او بهر راوځي. خو دوی چې وګوري نو دوی په یو ګوفه کې وي او دا وي د سمندر ګهرایي چې دا یو ناممکنه شان خبره ده. خو هغه ځای کې سالټ راشي او ورته دا ووایي چې دا ماحول موږ خاص کر د تاسو لپاره تیار کړی دی چې تاسو دلته ساه غشتی شئ تاسو خپل اکسیجن ماسک اوښکې شئ. هغې نه پس دوی دغسې وکړي او د میټینګ دپاره مخکې روان شي چې هلته ټول سمندري مخلوق راجمع شوي وي د میټینګ دپاره. هغه ځای کې اچانک یو ټډ نومې سړی راشي او هغه سره لاس کې یو ګول شیز وي او هغه سالټ ته وي چې دا ستا دپاره ګفټ دی. خو دلته چې برکلی دا وګوري نو هغه پوه شي چې دا ګفټ نه دی دا څه بل څه دي. خو هغه چې په څنګه ورځي هغه ځای کې یو غټ بلاست وشي او چې څومره سمندري مخلوق دی او د برکلی ټیم دی هغه ټول په هغه بلاست کې مړه شي. خو برکلی او سالټ پکې بچ شي او د دې بلاست خبره زر کیټ ته ورورسي او هغې نه پس په نیوز یو ویډیو شروع شي د سالټ او نیوز والا دا وایي چې سالټ د برکلی ټیم والا ټول مړه کړل چې په هغې کې خپل کسان هم مړه کړل او اوس نمبر د نور انسانانو دی. خو اصل خبره دا وه چې دا ویډیو نقلي وه. اصل کې حکومت والا داسې وکړل د دواړو سپیشیز منځ کې نفرت پیدا کولو دپاره. بل خوا برکلی او سالټ هم د سمندر سطح ته راورسي او برکلی چې څنګه خپل ځای ته راشي نو هغه کیټ ته دا وایي چې بلاست ټټ کړی و. نو کیټ د هغه په خبره یقین وکړي خو دا ورته ووایي چې مونږ به د سالټ نه پوچھتاچ کوو. هغې نه پس هغې سالټ هم ګرفتاره کړي. خو اصل خبره دا وه چې هغه ټډ نومې سړي دا میشن ورکړو ولې چې د هغه سټیج 4 کینسر و او هغه هم بچ کېدو والا نو د دې د وجې هغه دا بلاست وکړو او هغې نه پس هغې سالټ هم په یو باکس کې بنده کړي د ایکسپریمنټ دپاره. نو اوس برکلی دا فیصله وکړه چې زه به دا بچ کوم. هغه زر چابي راواخلي او په ټرک کې کیني او هغه باکس د اوبو طرف ته خطا کړي چې زر سالټ هم دغه ځای نه ازاده شي او برکلی هم زر د اوبو طرف ته ورټوپ کړي چې سالټ هغه هم بچ کړي. خیر په هغه شپه باندې یو بل سمندري مخلوق راشي چې د هغه ټایډ ډوم وي او هغه کیټ ته دا وایي چې انسان څومره بېوقوفه کېدي چې هغه خپل کسان هم مړه کړل. نو کیټ د هغې دپاره معافي وغواړي. نو ټایډ ته تپوس وکړي چې سالټ کوم ځای کې ده او ټایډ دا وایي چې سالټ زموږ دپاره غداره ده. هغې د خپل کسانو په ځای انسان بچ کو او هغه ولې دا order وکړي چې زر تر زره سالټ ماله را پیدا کړي کني اصلي جنگ به اوس شروع شي چې زر هغې د سالټ تلاشي شروع کړي. بل خوا برکلی او سالټ په یو ګمنام ویر هاوس کې وي. نو سالټ برکلی ته وایي چې تا ولې رسک واغشتو زما د بچ کولو دپاره. خو برکلی سالټ ته وایي چې تا له پکار دی چې ته خپل ځای ته لاړه شي. نو سالټ ورته وایي که زه هلته لاړم نو زما کسان به ما ته غدار ووایي او ما به مړه کړي. نو اوس برکلی دا فیصله وکړه چې موږ به د دې ښار نه وځو. هغې نه پس هغه یې غوله ګیر کړي او په زور ته موبایل واخلي خپلې ښځې ته کال وکړي د مدد دپاره ولې چې باربرا د هغه آخري امید و. خو د افسوس خبره دا وه چې باربرا د برکلی باره کې پولیس ته ووي. هغې نه پس باربرا هغه ته یو ځای وښیي چې هلته راشه. نو لږ وخت پس چې سالټ او برکلی هغه ځای ته راورسي نو اچانک هغه ځای کې د دنیا پولیس راشي او کیټ ته پته مولګي چې هغه ویډیو نقلي وه. نو کیټ
کیټ زر خپل آرمي والا لا order ورکي چې سالټ ته نقصان ورونه رسوي خو بل خو جنرال دا وی چې دغه سالټ نومي مخلوق راونی سي خو کیټ نه غوستل چې دا آرمي والا سالټ ته نقصان ورو رسي الته اچانک سالټ او تیز چغه وخی او دا غزنه و تختی بل خو هغه سمندري مخلوق یو داسې आवाज وکي چې دغه خار ټول سپید هغه طرف ته رامنډ کی او هغه هغه سپید یو جال په ذریعہ باندې گیر کی په سبا باندې چې میټینګ نو هغه ته د زناورانو باره کې د ټایډ نه تاسو کې نو ټایډ ورته وی چې هغه خو مونږ خوړل چې څنګه انسانان د سمندر نه کبان خوري خو جوناتن کوشش کو چې دا میټینګ شانتي سره وشي او ټایډ ورته دا وی چې تاسو سره صرف 15 کال دي چې دا الودګي ختمه کې کني ټول انسانان به مونږ د دې ځمکې نه لرګو ولې چې تاسو په دې ځمکه باندې د اوسېدو قابل نه یې بل خو برکلی یو هوټل روم کې گیر کی او په هغه باندې سخت نگرانی وي یو شپه برکلی چې خوراک وکي نو په هغه خوراک یو ته سملو کړو داغه د وجه به هوش شي او هغه نه پس ساينسدانان راشي او داغه نه فنگر فرندز واخلي وینته واخلي ولې چې هغه په دې میشن راغلي چې بده باندې الزام ولګو وګیرې کو او برکلی چې کله په هوش راشي نو هغه دا غزنه رو تخته او سمندر غاړه ته راشي چې سالټ سره ملو شمه خو ټول شپه غناسي په سبا باندې ورله سالټ راشي او هغه ته دوی چې ټایټ سره اګریمنت وکړي ولې چې هغه ډیر ظالم مخلوق ته هغه نه پس برکلی لاړ شي کېټ سره د خبره د پاره خپل ته دغه خبره سوکمونه مني سو وخت پس د سمندر سر ته پسونو عجيبه مخلوق لا شنو وي نو د دوی چې ټیسټ وکړي نه پته ولګي چې په سمندر کې دوی د کم اندام په ذریعہ باندې ساه اخلي هغه بند شوی وو دغه د وجه د دوی مرګ شو او د دې وایرس اثر صرف په دې سمندري مخلوق باندې شوی او نور چې کم سمندري جناور دی پاغي باندې نو شوی نو کېټ پوه شي چې دا یو وایرس ته دا انسان جوړ کړی دی او هغه په دې باندې ډیره زیاته خفه شي هغه نه پس دوی میټینګ کې دغه سمندري مخلوق سره چې هغه ځای کې سالټ راغلی او سالټ ته دوی چې موږ دا جنگ ختمو ولې چې زموږ 10% آبادی پاتې شو خو کېټ ورته دوی چې دلته یو سمندر د تاسو ولته اوسېدې شي الته نه انسان راځي نه انسان ګندګي پیلاوي الته او د تلونه مخکې سالټ ورته دوی چې موږ دا جنگ زکه ختمو چې موږ نه د انسانانو په شان چالاک یو او زموږ چې کم کسان بچوي دغه د انسانانو د برای نه یریږي او هغه نه پس سال دا غزنه لاړ شي بل خو چې کېټ د برکلی ټیسټونه وکي نو هغه ډي ان اے بدل شوی وي یعنی دا ډي ان اے دا سمندري مخلوق په شان شوی وي چې کېټ دا فیصله وکړه چې اوس په دې موږ د سمندر طرف ته پریدو او چې برکلی څنګه سمندر طرف ته راورسي نو هغه د سمندر طرف ته تیزه سره منډه کی او سالټ سره ملو شي او دې سره دا کہانی ختم شي کو تاسو دا کہانی خو خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ